سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د ګرامر په برخه کې یو ویډیو جوړوم. دوستانو موږ سره یو لغت د وسن خپل وایو معلومات درلودل، یعنی پوهیدل، علم ته وایي. وسن وایي علم ته یا پوهې ته وایي. دوستانو موږ سره اول پرونومن دا اش، یعنی ز. اش وایي ز. نو کله چې موږ وایو زه پوهیږم څنګه وایو؟ اش وایس. دوستانو دغه د وسن لغت چې دا د پرونومن سره بدلیږي. اش سره راځي وایس. بل مطلب وایو ته پوهیږي، دو وایس. مطلب دو وایس یعنی ته پوهیږي. بل موږ سره د ایا اس زی. ایا وایي هغه د مذکر دپاره، اس مطلب د نیوټرال مطلب خنثی، او زی مطلب د مؤنث د جنۍ د ښځې لپاره. ایا اس زی وایس وایي هغه هلک، اس مطلب یو نیوټرال شی وي، او زی مطلب جلی وایي پوهیږي، هغه پوهیږي. بل دوستانو موږ سره پرونومن دا ویا، مطلب موږ وایي ویا، وایي موږ پوهیږو. ویا وسن یعنی موږ پوهیږو. بل دا ایا مطلب دوستانو وایي تاسو. یو کس څخه زیات کسان ته وایي تاسو. انفارمل دی ته وایي تاسو، یو څخه زیات. ایا ویسټ. بیا دوستانو موږ سره دوه زی دي. دغه زی چې دا مطلب هغوی د ډیرو کسانو ته استفاده کیږي. هغوی دغه زی اس په وړکي لیکل شوی ده، په وړکي توري لیکل شوی ده، مطلب هغوی پوهیږي، مطلب هغوی. بل زی موږ سره ده دوستانو اس په غټو ده، مطلب د یو کس لپاره استفاده کیږي، خو د فارمل د ریسپیکټ لپاره استفاده کیږي. مشرانو سره او استادانو سره استفاده کیږي. مطلب زی وسن هغوی پوهیږي، زی وسن تاسو پوهیږئ. دوستانو موږ په پښتو کې هم وایي ته تاسو. ته سیدا موږ سره په ډویچ کې دوده، او زی مطلب یو کس استفاده کوو. موږ سره مطلب مشرانو ته وایو، خپل لوینو استادانو مطلب موږ ته نه وایو، موږ وایو تاسو. په ډویچ کې هم وایو زی وسن. دوستانو دغه لغت ده، مهم لغت ده، کولی شئ زده کړئ.